ګوره اصل شی تقوا ده چې ستا په زړه کې د الله نه یره وي، ته د الله نه یریږي. حضرت عمر رضی الله عنه په دور کې عمر رضی الله عنه به ګشت کولو، د یو کور مخې ته تېرېدې، د یو لور او د مور مکالمه وه. مور ورته وی بچې په پیو کې اوبه واچوه، لور ورته وی اوبه پکې نه اچوم، عمر رضی الله عنه دی. امور ورته وی عمر رضی الله عنه امیر المؤمنین خو اوس نشته، خیر دی لږې اوبه پکې واچوه په دې پیو کې. نو هغې لور ورله یو عجیبه جواب ورکړو، وایي که امیر المؤمنین عمر رضی الله عنه نشته خو الله جل شانه خو په سر باندې ولاړ دی که نه. عمر رضی الله عنه دا جمله واورېدله. عمر رضی الله عنه هغه ټایم کې امیر المؤمنین 22 لاک مربع میل باندې د هغه بادشاهي وه، او دا کم کور کې چې دا خبرې وې دا ډېر واړه خلکو. عمر رضی الله عنه دغه جینۍ پسې د خپل زوی رشته راولېږله، شاهي خاندان نه کې دغه جینۍ کېناسته. ولې؟ دې کې خصوصیت څه د دې په زړه کې تقوا و، تقوا د الله نه یره وه. په تنهایۍ کې به هم ځان د ګناه نه ساتلو. مونږ خو چې سانه یوازې شو هغه عمره زمونږ ذهن د ګناهونو جاله شي، چې سانه یوازې شو د خلکو یره راسري وي، د خلکو خو د الله نه مونږ نه یریږو. ځکه چې مونږ کله تنهایي شروع شي نو په هغې کې بیا مونږ څنګه ګناهونه کوو. پردي پټي ته ورشي او د سماتي په بانه باندې کیدي او وږي چې کوم دی په بډه باندې ووایي دلته کې خو د سره څوک نشته، خو الله خو ورسره ګوري، دی د الله نه یریږي. نو هغه جینۍ د خپل زوی له وکړه عبدالله بن عمر رضی الله عنه، ولې په هغې کې صفت او تقوا و پکې. او د هغې جینۍ نه چې بیا کم نوسې پیدا شوې دی هغه حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمت الله علیه. نو ګوره دغه کس الله ته سوال وکړو که چېرته دا عمل ما ستا د رضا دپاره کړی وي نو ماله نجات راکړي. نو هغه کاڼې لږ نوره مخوځېدو، هغه ته نجات داسې شو چې کاڼې لږه خوا شو خو دی پکې وتلی نه شو.